سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ ته یوه غرنۍ سیمه ښودل کېږي چې یو سړی له څو غلامانو سره روان دی. د ټولو غلامانو پښو ته زنځیرونه تړل سوي دي. دا پیښه په 1858 کال کې کېږي. هغه وخت کې انسانان د غلامانو په توګه خرڅېدله. هغوی روان دي چې ورو ورو ماښام کېږي. په همدې وخت کې د غلامانو مشر ویني چې یو پردی سړی د دوی پر لور باندې را روان دی. مشر په لوړ غږ سره ورته وایي هلته ودرېږه، که نه نو موږ به تا وولو. هغه سړی ځان یو عادي انسان معرفي کوي او وایي چې زه له غلام خرڅوونکو سره د معاملې لپاره راغلی یم. که ته همغه یې نو له ما سره معامله کولی سې. مشر د هغه څخه پوښتنه وکړي کومه معامله غواړې. سړی د هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا ستاسو سره داسې غلام شته چې د پلانټیشن سره تړاو ولري. په همدې وخت کې له غلامانو څخه یو غږ پورته کېږي او وایي زه د همغې کروندې څخه یم. کله چې دا خبره اوري نو پر آس سپور سړی هغه غلام ته ورځي او د هغه څخه پوښتنه کوي ستا نوم څه دی؟ غلام ورته وایي زما نوم جینګو دی. د دغه آس سپور سړي نوم ډاکټر کینګ دی. ډاکټر کینګ له جینګو څخه د 3 ورونو په اړه باندې پوښتنه کوي او جینګو ورته ټول سم معلومات ورکوي. دا هر څه چې ډاکټر کینګ واورېدل نو یقین یې پر راځي چې هغه غلام چې دی یې په لټه کې و همدا جینګو دی. ډاکټر کینګ له جینګو څخه پوښتنه کوي چې آیا غواړې بیرته کروندې ته ولاړ سې؟ جینګو سمدستي هو ورته وایي ځکه د هغه ښځه هملته د غلامۍ په توګه سره ساتل سوې وه. هغه غواړي په هر قیمت خپله ښځه آزاده کړي. په همدې وخت کې د غلامانو مشر پر ډاکټر کینګ باندې ډزې کوي او ورته وایي له غلامانو سره خبرې مه کوه. دا کار ډاکټر کینګ ډېر په غوسه کوي او هغه مشر وژني. د مشر یو ورور هم هملته وي چې ډاکټر کینګ هغه زخمی کوي. وروسته ډاکټر کینګ د زخمی سوي ورور خواته راځي او له هغه څخه جینګو آزادوي، یعنې پیسې ورکوي. نور ټول غلامان هم آزادېږي ځکه چې دا بل ورور یې یوازې د لنډ وخت لپاره ژوندی پاته دی. د دې وروسته ډاکټر کینګ جینګو ښار ته وړي او ورته وایي چې ته اوس آزاد یې او کولی سې په آزاده توګه سره ساه واخلې. جینګو په ښار کې آزاد ګرځي او خلک ورته حیران وي ځکه هغه یو پخوانی غلام وي. بیا ډاکټر کینګ هغه یو شرابخانې ته وړي او ورته وایي چې ته لا بشپړ آزاد نه یې. که ته بشپړ ازادي غواړې نو باید زما لپاره یو کار وکړې. ډاکټر کینګ ورته وایي زه یو انعام اخیستونکی یم او د همغو 3 ورونو په لټه کې یم چې مخکې مې ستا څخه پوښتنه کړې وه. په همدې وخت کې له دباندې څخه شریف راځي او په لوړ غږ سره وایي چې ته جینګو له ځانه سره نه وړلی ځکه هغه یو غلام دی. شریف د تېرې شپې له پیښې څخه هم خبر سوی وي نو ځکه د ډاکټر کینګ د لیونو لپاره راغلی وي. ډاکټر کینګ له شرابخانې څخه راوځي. شریف هغه وویشتي او جینګو یې له ځانه سره بوتلی. په لاره کې ډاکټر کینګ له جینګو څخه د هغه ښځې په اړه باندې پوښتنه کوي. جینګو ورته وایي چې هغه او د هغه ښځه دواړه د همغو 3 ورونو غلامان وه چې ډاکټر یې په لټه کې دی. جینګو وایي چې یوه ورځ دواړو د تېښتې هڅه وکړه. زه وتښتېدلم خو زما ښځه ونیول سوه او بیرته پلانټیشن ته یوړل سول. دا هر څه چې ډاکټر واورېدل نو پرېکړه کوي چې همغه 3 ورونه به حتما وژني. ډاکټر پوهیږي چې هلته په مستقیم ډول تګ امکان نه لري نو ځان د غلام خرڅوونکي په څېر ښکاره کوي او جینګو د خپل نوکر په توګه ورسره وړي. کله چې هلته رسېږي ډاکټر دننه ځي او جینګو د باندې ولاړ وي. په همدې وخت کې جینګو 2 له هغو 3 ورونو څخه ویني او بې له ځنډه یې هغه وویشتل. کله چې دا نورو د ډزو غږ واورېدی د هغه ځای مالک راوځي او په ډاکټر باندې ډزې کوي. مخکې له دې چې ډاکټر ډزې وکړي هغه د 3 ورونو پر ضد باندې قانوني اسناد ورښکاره کوي چې له مخې یې د هغوی وژل قانوني وه. د اسنادو په لیدو سره هغه سړی څه نسي کولی خو په زړه کې د ډاکټر او جینګو څخه سخت نفرت کوي ځکه هغوی د هغې 3 مهم کسان وژلي دي. نو خپلو کسانو ته یې امر وکړي چې هغوی باید له ښاره څخه ژوندي ونه وځي. ډاکټر دا خبره درک کوي نو ځکه د آس په ګاډۍ کې نه کښېني. کله چې د دې شتمن سړي خلک پر ګاډۍ باندې شاوخوا راګرځي ډاکټر ناڅاپه ګاډۍ الوځوي او ډېر کسان په هغه چاودنه کې مړه کېږي. له دې وروسته ډاکټر له جینګو څخه پوښتنه کوي چې آیا ته هم دا کار کولی سې؟ جینګو ټوپک د ډاکټر له لاس څخه اخلي او هماغه شتمن سړی ولي. کله چې ډاکټر دا صحنه ولیدل نو ډېر خوشحاله کېږي او جینګو ته وایي چې ته یو ډېر ښه جنګیالی جوړېدلی سې. ډاکټر غواړي چې جینګو ورسره کار وکړي او ژمنه ورکوي چې کله یې کار خلاص شو نو د هغه ښځه به هم آزاده کړي. جینګو سمدستي دا معامله مني ځکه هغه غواړي خپله ښځه په هر قیمت سره بیرته راولي. له دې څخه وروسته دواړه یو ځای ډېر خلک وژني. په اصل کې ډاکټر یو انعام اخیستونکی و، یعنې هغه کسان وژني چې حکومت پر هغه باندې د ژوندي یا مړه نیولو انعام ایښی وي. یو ورځ کله چې دوی د بل هدف په لټه کې وه جینګو ویني چې یو سړی له خپل کوچني زوی سره کار کوي. ډاکټر جینګو ته امر کوي چې هغه سړی ووژنه. جینګو انکار کوي او وایي چې دا کار نسي کولی ځکه چې د هغه زوی ډېر کوچنی دی. ډاکټر ورته قانوني اسناد ورښیي چې د ماشوم په عمر فکر مه کوه بلکې دا فکر وکړه
چې دا سړی به ډېر بې ګناه خلک وژلي وي. په زوره سره جنګو هغه سړی وویشتی. د دې وروسته ډاکټر ډېرې پیسې ګټلې وې او اوس غواړي د جنګو ښځه آزاده کړي چې په یوه کرونده کې بنده ده. خو دا کار اسانه نه دی ځکه د هغې مالک کالوین نومیږي چې نه یوازې شتمن دی بلکې ډېر زورور هم دی. ډاکټر پوهیږي چې کالوین د تورپوستو غلامانو جګړې خوښوي، نو ډاکټر جنګو ته وایي چې هغه به له کالوین سره وویني او دا به ورته وښیي چې دی هم د غلامانو جګړه خوښوي او جنګو به د خپل جنګیالي په توګه سره ور وپېژني. دواړه هغه ځای ته وررسېږي چې کالوین هلته غلامان جنګوي. ډاکټر ورسره ګوري او ورته وایي چې زه هم دا ډول جګړې خوښوم او غواړم چې ستا له تر ټولو قوي غلام سره خپل غلام وجنګوم. کالوین د هغه څخه پوښتنه کوي څومره پیسې لري. ډاکټر وایي چې زه $1,000 درکوم. دا په هغه وخت کې ډېرې زیاتې پیسې وې، نو کالوین ډېر خوشحاله کېږي. بله ورځ کالوین دا دواړه هغه کروندې ته بیایي چې هلته د جنګو ښځه د غلامۍ په توګه سره ساتل سوې وي. کله چې هغوی پلانټیشن ته وررسېږي هلته ښکاره کېږي چې د کالوین یو غلام د تېښتې هڅه کوي. کالوین سمدستي سپي پر هغه باندې ورېله کړل چې هغه یې ډېر سخت زخمي کوي. د دې صحنې څخه دا معلومیږي چې کالوین یو ډېر ظالم او بې رحمه انسان دی. د دې وروسته کالوین ډاکټر او جنګو خپل لوی او شاندار کور ته بیایي. هلته هغوی خپلې خور او خپل ځانګړي نوکر ته ورپېژني چې هغه هم یو تورپوستی سړی دی. ډاکټر کالوین ته وایي چې ډېر ستړی دی او اوس غواړي لږ آرام وکړي. هغه دا هم وایي چې دته یوه نجلۍ پکار ده او په قصدي ډول سره د جنګو ښځه له یوه بکس څخه راوباسي چې د هغې بدن ډېر سوځېږي. اصل کې هغې د تېښتې هڅه کړې وه او همدا وجه وه چې دې ته دا سخته سزا ورکول سوې وه. وروسته هغه نجلۍ ډاکټر ته راوستل کېږي او ډاکټر ورسره په جرمني ژبه خبرې کوي ځکه دی پوهېږي چې هغه په جرمني ژبه باندې پوهېږي. ډاکټر هغې ته وایي چې دی او د هغه خاوند جنګو دلته یوازې د دې لپاره راغلي دي چې هغه آزاده کړي. بیا ډاکټر جنګو دننه رابولي. کله چې جنګو ښځه هغه وویني نو ډېره خوشحاله کېږي چې ځان نسو کنټرولولی او بېهوشه کېږي. د شپې ټول خلک د ډوډۍ لپاره کښېني. د جنګو ښځه جنګو ډاکټر او نور ټول خواړه خوري ځکه هغه نجلۍ نوکره ده. جنګو او د هغه ښځه په پټه یو بل ته ګوري. نور خلک فکر کوي چې دوی یو بل سره خوښوي، خو هغه ځانګړی نوکر چې یو تورپوستی سړی دی پر هغوی باندې شک کوي. هغه پوهېږي چې دوی له مخکې یو بل سره پیژني او دا چې ډاکټر او جنګو د نجلۍ لپاره دلته راغلي دي. کله چې ډوډۍ ختمه سي ډاکټر جنګو ته وایي راځه خبرې وکړو. هغه وایي چې جنګو تر ټولو قوي جنګیالی دی او دی هغه نجلۍ غواړي چې د جنګو خونې ته لېږدول سوې وه. ډاکټر بهانه کوي چې دی په انګلیسي نه پوهېږي او ځکه چې هغه نجلۍ په جرمني باندې پوهېږي نو دی ورسره ښه خبرې کولی سي. په پیل کې کالوین کوم اعتراض نه کوي او وایي چې ډاکټر کولی سي هغه نجلۍ له ځانه سره بوځي. خو د کالوین ځانګړي نوکر هغه یوې خونې ته بیایي او ورته وایي چې دوی د جنګیالي لپاره نه دي راغلي بلکې د هغې نجلۍ لپاره راغلي دي چې له مخکې یې پیژني. د دې خبرې وروسته د کالوین چلند بدل کېږي. هغه وایي که دا خبره رښتیا وي نو دوی به د نجلۍ په بدل کې $12,000 وغواړي. کالوین له کوره څخه راووتی او یو چټک یې له ځانه سره راواخیستی او هغوی ته یې ګواښ وکړي که پیسې ورنه کړه سي نو هغه به دا نجلۍ ووژني. جنګو او ډاکټر دواړه هڅه کوي چې هغه ودروي. په پای کې ډاکټر د هغه غوښتنه مني. هغه $12,000 ورکوي او د جنګو ښځه د هغوی څخه اخلي. هغه همدارنګه د هغې د ازادۍ اسناد هم لاسلیک کوي. د روانېدو څخه مخکې ډاکټر کالوین ته وایي ته یو ډېر ظالم انسان یې. کالوین هیڅ ځواب نه ورکوي بلکې د هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا لاس راکوې که نه. هغه وایي لاس نه درکوم. نو معامله لا پوره نه ده او دی به هغوی ژوندي پرې نږدي. دواړه خپل غرور لري. کالوین خلکو ته وایي که ډاکټر وده ته لاس ور نه کړي نو داسې معلومیږي چې دا معامله ختمه ده او دی به هغوی ووژني. ډاکټر لږ فکر وکړي او بالاخره یې کالوین ته لاس ورکړي. خو کله چې لاس ورکوي ډاکټر ناڅاپه یو توپنچه راوایستل او کالوین یې وویشتی. د کالوین نوکر چې د خپل بادار مړی ویني ډېر غوسه کېږي او په ډاکټر باندې ډزې کوي. په دې ډول سره ډاکټر کینګ هم مړ کېږي. جنګو لا ژوندی پاتې کېږي. ډاکټر په همدې وخت کې جنګو ته وایي چې ځان وساتي. جنګو خپل ټوپک را اخلي او په ټولو باندې ډزې پیلوي خو ژر یې مرمۍ خلاصېږي. خلک د دې فرصت څخه ګټه اخلي. جنګو ښځه نیسي او جنګو مجبورېږي چې تسلیم سي. وروسته جنګو بیا پر یو بل چا باندې خرڅېږي او له خپلې ښځې څخه بیا جلا کېږي. جنګو خلکو ته وایي چې دی غلام نه دی بلکې یو آزاد انسان دی. هغه هغوی ته د یو لټون اعلان ورښیي چې په هغه کې د $200 انعام لیکل سوی و. جنګو وایي که تاسو زما سره مرسته وکړئ موږ کولی سو هغه سړی ووژنو او انعام پخپله سره واخلو. 3 کسانو ورسره موافقه وکړه او خپلې وسلې یې هم ورکړې. کله چې جنګو وسلې اخلي هماغه 3 کسان پر هماغه ځای باندې وژني او له هغه ځای څخه تښتي. هغه بیرته د کالوین پلانټیشن ته راځي. لومړی هغه خلک وژني چې غلامان یې ساتلي وه. بیا هغه خونې ته وررسېږي چیرته چې د هغه ښځه بندي وه.
کله چې هغه خپله ښځه ژوندۍ ویني ښځه ژړا پیلوي. بیا جنګو د ډاکټر کینګ مړي ته ورځي او هغه اسناد رااخلي چې کالوین د هغې د ازادۍ لپاره لاسلیک پرې کړی و. د ډاکټر کینګ غوسه لا هم د جنګو په زړه کې ژوندۍ ده. نو هغه بیرته د کالوین کور ته ورځي چې هغه تورپوست دی اوس د هغه د ښځې غلام ګرځېدلی وي. جنګو هغه پر دواړو پښو باندې ولي ترڅو بیا هیڅکله تګ ونه کړی سي. وروسته جنګو له خپلې ښځې سره د کوره څخه راوځي او ټول کور ته یوه زوروره چاودنه ورکوي. په دې چاودنه کې هغه نوکر هم مړ کیږي. په پای کې موږ ته ښودل کیږي چې جنګو پر آس باندې سپور دی او له خپلې ښځې سره د ځنګلو خواته روان دی. اوس دواړه آزاد دي او کولی سي خپل ژوند له نوي سر څخه پیل کړي. په دې سره دا کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.